چې دومره سړي ته پته وي. بیا د هغې نه بعد عنوان یې ښودلی وي صرف د سحر اذکار، معنی دا چې دا ماښام کې نه ویلی کېږي. دا 15 ذکرونه چې ذکر شو دا کوم وخت دي؟ سحر او ماښام دي. دا اوس صرف سحر دی، ماښام به یې نه وی. اولنی ذکر حدیث د جویریه رضی الله عنها راوړی دی او دا امام مسلم راوړی دی. أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح. چې ورځ نبی صلی الله علیه وسلم وی جویریه وی چې ورځ نبی صلی الله علیه وسلم زما د خوانه سحر وختي بهر ووتو کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سحر لمونځ وکړو. وهي في مسجدها او جویریه رضی الله عنها په خپل جومات کې وه، هلته ناسته وه. جومات دلته مراد مصلا ده، کور کې د لمونځ ځای دې ته مسجد یعنی مسجد ورته په دې وایي ځکه چې سجدې پکې لګي، لمونځ پکې کېږي. نور د دې حکم د جومات په شان نه دی، احکام جدا دي. کور کې دننه مصلا ځان له جوړول، جنماز پکې اچول او یو ځای کې ځمکه وقف شوي د جومات دپاره د خلک راځي لمونځونه، دې دواړو کې فرق دی. خو دلته ورته مسجد په دې وایي چې دلته هم سجده کېږي او لمونځ کېږي، ځکه ورته وایي چې هغه په جومات کې وه. ثم رجع بعد ان اضحى. د ساخ وخو چې رسول الله وسلم واپس راغی، یعنی سحر وتی دی، د ساخ وخو چې واپس راغی. وهي جالسة او هغه په خپل ځای باندې مکه شان ناسته وه، الله یادو او ناسته وه. نو رسول الله وسلم ورته ما زلت على الحال التي فارقتك عليها. ته هم هغه شان په خپل حال باندې ناستې په کوم حالت چې ته ما پرېښودې وې دلته؟ هغې ورته نعم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات. ما ستا د خوانې چې زه کله ووتم که نه د هغې نه بعد ما 4 کلمې ویلي دي، 3 پیرې مې ویلي دي. لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. که چېرته د دغه کلماتو دومره وزن دی، دومره درنې خبرې دي دا کومې چې ما کړي دي 4، که دا وتللی شي په دغه خبرو سره دا کومې چې ته د هغه وخت نه د اوسه پورې ویلي دي، نو زما رتې زورورې دي. دا عجیبه ذکر دی. یعنی یو زنانه د سحر منځنه ناسته ده په خپله مصلا باندې د ساخت د وخته پورې هغه د الله ذکر کوي. رسول صلی الله علیه وسلم ما 4 خبرې کړي دي، 3 پیرې مې کړي دي او هغه خبرې ستا د دې ټول ذکر نه درنې دي. هغه دا دي: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه. زه پاکي ویم سره د ستاینې د الله په اندازه د شمار د مخلوق د هغه. عدد خلقه دا معنی یعنی څومره مخلوق چې د الله دی د هغې د شمار په اندازې زه دا خبره کوم. ورضا نفسه او د هغه د راضي کېدو پورې کوم. وزینت عرشه او د هغه د عرش د وزن برابر په دغه اندازې کوم. ومداد کلماته او د هغه د کلماتو د سیاهي برابر. یعنی دومره زه د الله پاکي ویم او د الله ستاینه کوم. رسول صلی الله علیه وسلم ورته وی دا 4 جملې دي، دا 4 جملې کلمات 3 پیرې ویلي دي او وی دا دومره وزنداري دي چې ستا د سحر نه دغه ټیمه پورې ناسته پورې کوم ذکر تا کړی هغې نه دا زورورې دي. نو دې نه دا پته ولګېدې چې سحر به دا ذکر وی او څو پیرې به وی؟ 3 پیرې. سبحان الله وبحمده عدد خلقه